بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا ویډیو هغه کسانو باره کې دا کم چې یریږي د زړه یره ورته ډېره را پیښیږي. ډېر ملګري دې باره کې میسیجونه کوي، سو کوئی په خوب کې ډېر سخت یریږم، سو کوئی اسې مې په زړه کې یره پیدا کېږي، سو کوئی چې چېرته مشر کس ته ور مخامخ شمه نو خبره نشم کولی یریږم ډېر سخت، او سو کوئی چې د شپې چېرته په تیارې کې روان یم نو ډېر سخت یریږم، سو کوئی زموږ بال بچ ډېر سخت یریږي، بې زړه دی وایي. نو دې دپاره څه وظیفې راته وښیه، داسې څه عمل راته وښیه، وایي داسې تعویض راته وښیه چې د دې د زړه دا یره ختمه شي، چې دی لږ یعنې زړور شي. نو زما عزتمندو دا ویډیو هغه کسانو باره کې ده که تاسو خپله یریږئ یا تاسو څوک خپل خپلوان یره ورته را پیښیږي یا په خوب کې څوک یریږي، نو هر قسمه یرې ختمېدو دپاره دې کې درته زه وظیفې او یو تعویض درته ښیم. نو زما طرف نه مکمل اجازه ده، هر چا ته اجازه ده چې چا دا ویډیو کړه بس اجازه ده ورته دا عملونه وکړي، دا وظیفه او دا تعویض درته زه ښیم، تاسو خپله ځان له ولیکئ. نو انشاءالله چې کومه طریقه درته ښیم دا یره به مو انشاءالله د دې په برکت سره مکمل ختمه شي. ټیک شه جي. ټول نه مخکې یوه اسانه شان کلمه درته ښیم. کم کسانو ته چې د زړه ډېره یره وي، غبراهټ پې د زړه راځي، د زړه یره پې ډېره سخته راځي، نو دی به څه کوي؟ نو تاسو چې کله هم مونځ وکئ که نه، چې مونځ وکئ فرض چې وکئ، فرض د مونځ کې چې کوم فرض رکعتونه دي هغې نه چې څنګه سلام وګرځوئ نو په دې زړه باندې به دا ښې لاس کېږدئ، ښې لاس دا په زړه باندې کېږدئ او دا کلمه به صرف یو پیره ووایي، یا قوي القادر المقتدر قویني وقلبي. نو چې څنګه دا کلمه یو پیره ووایي نو د لاس کې به ورشوف کوي، ښي لاس کې به ورشوف کوي او دا بس په زړه باندې راکاږئ. هر فرض مونځ نه بعد دغه طریقې سره دا وایي یو پیره په دې لاس کې شوف کوئ او په زړه راکاږئ، انشاءالله د زړه یره به ستاسو مکمل ختمه شي. ټیک شه جي. زړه کې به مو طاقت پیدا شي، زړور به شئ انشاءالله. ټیک ته دا شو یو آیت کریمه. نمبر دویم نمبر دا که نه چې سحر مونځ نه بعدم او ماښام مونځ نه بعد بم دا تاسو جاري ساتئ چې کوم درته اوس ښیم. ټیک شوه. نمبر 1 اوه پیرې به تاسو آیات الکرسي ووایئ، آیات الکرسي به اوه پیرې ووایئ. دویم ورسره به د قرآن پاک اخیری 2 سورتونه چې دي، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، دا ورپسې دا بل بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا دواړه سورتونه به 3 پیرې ووایي. لومبی آیت الکرسي اوه پیرې، بیا به قل اعوذ برب الفلق 3 پیرې، بیا به قل اعوذ برب الناس دا صورت به 3 پیرې ووایي. دا به په لاسونو کې ورشوف کوي او لاسونه چې مو د جسم کم ځي ته رسي دغې ته به ور ورسوئ، په هغې باندې به یې راکاږئ، په ټول جسم به راکاږئ خو که یو ځي ته ستاسو لاسونه نه رسي بس خیر دی، که دغه ځای پاتې شي. نو سهار مونځ نه بعد هم چې مکمل مونځ وکړئ نه بعد دا عمل کوئ، یعنې اوه پیرې آیت الکرسي او 3 پیرې اخیری 2 سورتونه په لاسونو کې به شوف کوئ، په جسم به راکاږئ. او ماښام مونځ هم چې څنګه مکمل ختم کوئ سنتو نه بعد هم ښه سنت چې وکئ بیا به دا آیات الکرسي اوه پیرې او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا به 3 پیرې ووایي، په دې لاسونو کې به ورشوف کړي، لاسونه په جسم باندې راکاږئ، انشاءالله د زړه یره به مو ختمه شي، زړه به مو طاقتمن شي، یره به انشاءالله مکمل ختمه شي. ټیک شه جي. دا شو 2 عملونه. اوس دریم عمل کې یو تعویض درته ښیم. ټیک شو. تعویض درته ښیم. دا تعویض چې تاسو ولیکئ خیر طریقې کار درته بیا ښیم. لومبی دغه کې ته غوږ شئ چې څه به تاسو په کاغذ به لیکئ، کاغذ به راولئ دا به پې ولیکئ، که په قلم باندې وي ډېره بهتره ده، قلم یا پن باندې وي هغه سیاهي والا، بال پن باندې مه لیکئ، که بال پن باندې م ولیکلی شي انشاءالله څه به نه وي، خو که په سیاهي والا پن څه وي صحیح والا چې خلک پکې صحیح اچوي دغه بیا ډېر بهتر دی. ښه دا به پې ولیکئ په کاغذ باندې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله، بیا به لاندې دویم کرښه کې ولیکئ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب.
ټیک شو. دا مو ولیکل په یو کاغذ باندې. دې کاغذ نه به یو تعویض جوړ کړئ که نه او تار به پکې واچوئ. دا به غاړه کې ځوړند کوي خو دا دونه تار به پکې اچوئ چې دا کم تعویض یې که نه لیکلی شوي چې تاسو کپړه یا څه کې بند کړي وي چې دا ستاسو سینې د پاسه پروت وي، ستاسو د زړه د پاسه چې دا پروت وي، نو انشاءالله د دې په برکت سره به ستاسو د زړه یره ختمیږي، د زړه دباو چې په تاسو باندې راځي به ختمیږي، انشاءالله زړه مو طاقتمن شي. خپله هم کولی شي که څوک لوی کسان وي، زنانه وي یا سړي وي، که یره پیدا کېږي ایم کولی شي، او که د چا بال بچ یریږي، ماشومان یریږي، هغې دپاره هم دا تعویض لیکلی شي. ها زما طرف نه مکمل اجازت دی چې څوک ګوري اجازت یې ورته. دا ولیکئ په کاغذ باندې، بس باندې کوي یو کپړه کې او غاړه کې راځوړند کوي تر هغه ځای پورې دونه تار پکې دغه کوي چې زړه ته یې دا راورسېږي، سینې ته چې دا راورسېږي ښه. نو انشاءالله د ماشومانو یره به هم ختمېږي او که څوک لوی وي یره به هم انشاءالله د دې په برکت سره ختمېږي. ټیک شو جي، دا خو شو اوس تعویض. صحیح شوه. دغه رنګې بعضې کسان وایي چې موږ خوب کې ډېر سخت یریږو، دا خو د ویښې والا چې څوک په ویښه باندې یریږي. اوس چې څوک په خوب کې ډېر سخت یریږي دی به څه کوي؟ نو دی زما عزتمندو په سنت طریقې سره چې وده کېږي که نه انشاءالله بیا به دا یره نه وي. خو لومبیا درته ووایم ګورې دا یره اکثر چې دا اخوا دېخوا خوبونه څوک ویني که نه دا د څه د وجې نه اکثر دغه وجې چې څوک روټۍ وخوري د شپې او ورپسې ډایرکټ اوده شي، ونه ګرځي ورپسې ډک ډک اوده شي، نو بس بیا دغه یرې ورته راځي. نو چې کله هم تاسو روټۍ وخورئ که نه نو ګرځېدل پکار دی، کم از کم 200 قدمونه د شپې اخیستل پکار دی. ښه 200 قدمونه کم از کم، خلک 40 یادوي خو اکثر ډاکټران وایي چې 200 قدمونه اخیستل پکار دی. صحیح ده. د شپې چې کله روټۍ وخورئ ډایرکټ ورپسې موده کېږي 200 قدمونه کم از کم اخلئ، که هغې نه زیات شته شي بیا ډېره بهتره ده. ټیک شو. ښه دا خو به یو طبیعي شانتې شو که نه. اوس دې وظیفې څه پکار دی کوم وخت چې وده کېږي نو په سنت طریقې سره چې څوک وده شي انشاءالله یاره به خپله نه راځي. خط بیا په خوب کې چې کله وده کېږي د خوب چې کومه مخصوص دعا ده اللهم بسمک اموت و احیا، دا دې وایي. دغه شانتې آیات الکرسي دې 4 پیرې ووایي، په خپل ځان دې ورشوف کړي او په ټول کور دې ورشوف کړي. ټیک شوه. دغه رنګې د قرآن پاک اخیری 3 سورتونه قل هو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چې کله تاسو کټ کې کښېنئ که نه نو یو ځل به دا 3 واړه سورتونه ووایي، په لاسونو کې به ورشوف کوي او لاسونه به په جسم راکاږي، کم ځای ته چې ستاسو لاس رسي دغې باندې به دا لاسونه راکاږئ. ټیک شو. یو ځل به ووایي، بیا به ووایي، بیا به ووایي، 3 پیرې به داسې دا عمل کوئ. ټیک شوه. او دغه شان 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې به الله اکبر ووایي. په دې لاسونو کې به ورشوف کوي نو په جسم باندې به لاسونه راکاږي. نو دې کې به تاسو ته 2 فایدې وشي. یو خو به د زړه یره تاسو نه ختم شي، په خوب کې به یریږئ نه، او دویم چې کله تاسو راپاسئ ساله نو بالکل چاک چوبن به دغه تکاوت استړیوالی به مکمل ختم وي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ښودلي وه. هغه به ډېره زیاته ستړې وه نو بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام دا ښودلي وو یعنې چې به د سحر راپاسېده ډېره ستړې به وه، کار به یې ډېر زیات کولو د کور، نو بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام دا ښودلي وو. هغې چې کله دا شروع کړل که نه سهار چې به راپاسېده مکمل دمه به وه، ستړیوالی به یې ختم و، مکمل چاک او چوبند به وه زما عزتمندو. نو دې کې به 2 فایدې تاسو ته وشي. ښه نو دغه شانتې نور چې څونه عبادتونه دي په ذکر اذکار سره وده کېږي که نه تاسو نو انشاءالله دا یاره به بیا خپله په تاسو خوب کې نه راځي، دا به خپله ختمه شي. ټیک شوه. که بیا هم څه تپوس دې کې کولی شي ویډیو رانه چونکې اوږدېږي زما وی چې نن ښه مختصر ویډیو درته وکړمه خو دا ټول عملونه پکې راټول کړمه، بیا هم رانه وخت ویشتو خو هغې معذرت غواړم. الله رب العزت مو خوشحاله آباد ساتئ. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.